الرحمن الرحیم. پرون موږ تاسو د اوداسه فرایض شروع کړي وو چې په هغې کې موږ تاسو اول فرض د اودس ویلی وو چې اودس کول وو. اوس موږ تاسو هغه کې وایو چې کله اوبه موجودې نه وي، پاک سوتره اوبه موجودې نه وي، نو چې موږ تاسو بیا به څه کوو؟ بیا به موږ تاسو چې کله اوبه پاکې موجودې نه کړې، پیدا نه کړلې، بیا موږ تاسو تیمم وکړو. تیمم به په کومه طریقې سره وکړو؟ دلیل شته که نشته دی؟ موږ تاسو په دې باندې دلیل وایو. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. که چیرې تاسو اوبه ونه موندلې، پیدا مو نه کړې دا پاکه صفا اوبه، فتیمموا صعیدا طیبا، بیا تاسو په پاکه خاورې سره چې وکړئ، تاسو تیمم ووهئ. تیمم به دا طریقې موږ تاسو مخکې ذکر کوو انشاءالله چې څنګه طریقې سره به موږ تاسو تیمم وهو، هغه انشاءالله مخکې راځي. دا یو دلیل د قرآن عظیم الشان آیت باندې دلیل وو. دویم دلیل د حدیث نه ثابت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي التیمم طهور المسلم ولو الى 10 حجر ما لم یجد الماء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي التیمم دا تیمم چې ده طهور المسلم، دا پاکوالی د فرد مسلمان ده، پاکوالی د انسان ده. ولو الى 10 حجر، اگر که تر لسو کلو پورې تا د هغه اوبه ونه موندلی شي، تا د هغه اوبه تر لسو کلو پورې پیدا نه کړلې، نو ته به چې کې ته به تیمم وهې. دا دوه دلیلونه موږ تاسو د تیمم دپاره وویلي. باقي انشاءالله تیمم هغه طریقه چې ده هغه به انشاءالله سبا ته ذکر.